د ګوګل پلی سټور څو داسې پټ رازونه چې ډېر خلکو ته به دې معلومات نه وي او اړتیا ده دوستانو هغه کسان چې انډراید موبایل استعمالوي ضرور باید دغه سیټینګونه دغه ټریکونه په ګوګل پلی سټور کې زده کړي او د هغوی څخه استفاده وکړي. دوستانو څنګه ټریکونه دي دغه ویډیو کې تاسو ته څو مهم ټریکونه در پېژنم. ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. که چېرې تاسو په اول ځل باندې زموږ یوټیوب چینل ګورئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیجونه در سره فالو کړئ. نو را بشئ دوستانو په خپل موبایل کې به ګوګل پلی سټور خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ګوګل پلی سټور خلاص کړئ اول نمبر په زړه پورې سیټینګ دا بشئ دوستانو د خپل پروفایل خپل اکاونټ په دې پورته ایکن به ورته کلیک واخلئ. دلته دوستانو تاسو اپشن راځي منیج ایپ اینډ ډیوایس په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په دغه اپشن باندې کلیک واخیسته تاسو ته دوستانو لاندې اپشن راځي شیر ایپس. دا ډېر یو بهترین اپشن دی دوستانو. په دغه دوستانو دغه اپشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د خپل زوړ موبایل څخه نوی موبایل ته ټول اپلیکیشنان په یو کلیک باندې واړوئ. دوستانو څنګه به یې اړوو را بشئ دوستانو په خپل زوړ موبایل کې او د هغې نه مخکې دوستانو کوم ایمیل جیمیل اپلیکیشن چې تاسو په دغه پلی سټور کې خلاص کړی دی هغه په نیو موبایل پلی سټور کې هم را خلاص کړئ. کله هم چې هلته خلاص کړئ راشئ په زوړ موبایل کې په سینډ باندې اپشن باندې کلیک واخلئ او په نیو موبایل کې په ریسیو اپشن باندې کلیک واخلئ. کله هم دوستانو دلته کلیک واخیسته دلته د کوم اپلیکیشنان چې تاسو غواړئ هغه سلیکټ کړئ. کله هم چې ټیک مارک کړل دوستانو بغیر د انسټالیشن په اسانۍ سره تاسو د ټولو اپلیکیشنان د خپل زوړ موبایل څخه نوي موبایل ته اړولی شئ. دا یې ډېره اسانه او په زړه پورې طریقه ده. دوهم په زړه پورې سیټینګ ګوګل دوستانو د ګوګل پلی سټور هغه دغه دی دوستانو. کله چې تاسو ګوګل پلی سټور ته راشئ په دې پورته خپل اکاونټ ایکن باندې کلیک واخلئ منیج ایپ اینډ ډیوایس اپشن باندې کلیک واخلئ. دلته راشئ په منیج اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. په دې کې تاسو سر کې اپشن راځي انسټالډ په دغه کلیک واخلئ ناٹ انسټالډ باندې کلیک واخلئ. دوستانو په دې کې تاسو ته ټول هغه اپلیکیشنان راځي چې تاسو په موبایل کې مخکې انسټال کړي او خو اوس مو د موبایل څخه ان انسټال کړي دي. نو دوستانو دغه ټول اپلیکیشنان صرف تاسو د موبایل سکرین څخه هایډ شوي دي بلکې دا ټول اوس هم تاسو په موبایل کې موجود دي او تاسو د موبایل سټوریج ډک کړی دی یعنې ستاسو موبایل میموري کې ځای هم نیولی دی ستاسو موبایل هم سټوریج هم ډک کړی دی یعنې ستاسو موبایل اوس هم داسې دی لکه ستاسو موبایل کې چې انسټال وي نو صرف د سکرین څخه ان انسټال شوي دي. نو څه به وکړئ دوستانو دا اپلیکیشن به ټول تاسو خپل دغه ځای څخه ریموو کړئ. کله هم دوستانو دغه ځای څخه ټول ټیک مارک کړئ پورته ریموو اپشن راځي په ریموو باندې کلیک واخلئ. دا ټول اپلیکیشنان به ستاسو د موبایل څخه ریموو شي. په دې سره به ستاسو موبایل کې ستاسو د موبایل سټوریج نور هم ډک شي او بل د خوندوره خبره ده دوستانو ستاسو موبایل به هینګ کېږي جام کېږي هغه څخه به هم مشکل به هم حل شي. دریم په زړه پورې خوندور اپشن سیټینګ دوستانو چې تاسو باید زده کړئ پلی سټور کې. کله هم تاسو راشئ دوستانو په ګوګل پلی سټور کې یو اپلیکیشن تاسو غواړئ انسټال کړئ په انسټال چې کله کلیک واخلئ دوستانو هغه اپلیکیشن همداسې په پینډینګ کې روان وي انسټالیږي نه. د دې ستونزه څه ده مشکل څه دي دوستانو د دغه حل څه دی. نو دوستانو ډېر وخت به تاسو فکر کړی وي چې کله هم تاسو ګوګل پلی سټور څخه یو اپلیکیشن انسټالوئ هغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې نه انسټالیږي او ډېر وخت اپلیکیشن لوډینګ اخلي خو هېڅ وخت نه انسټالیږي. نو څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو د دې حل لاره څه ده. نو راځئ چې طریقه درته وښیم دوستانو. د هغې لپاره به تاسو راشئ د ټول اول په خپل پلی سټور کې یو سیټینګ وکړئ. راشئ په دې پورته آیکن باندې ورته کلیک واخلئ په سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ په دې نیټورک اپشن باندې ورته کلیک واخلئ دوستانو. ایپ ډاونلوډ په دې اول اپشن باندې کلیک واخلئ دغه په اول اپشن باندې ودروئ او ان نیټورک. کله چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ دوستانو یعنې تاسو ته وایي چې تاسو د موبایل ډاټا له لارې انسټالوئ که د وائی فای له لارې په اول اپشن باندې ودروئ. کله چې تاسو نیټورک سره ګډ کېږي همغه لارې به تاسو ډاونلوډ کولی شئ که تاسو وائی فای استعمالوئ که د موبایل ډاټا استعمالوئ. او دوستانو دوهم اپشن آټو اپډیټ ضروري اپشن دوستانو دغه دی. کله هم تاسو په دوستانو په دغه خپل موبایل پلی سټور کې دغه اپشن ان کړی وي نو ستاسو په موبایل کې داسې اپلیکیشن چې هغوی نو اپډیټ راځي اټومیټیکلی ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ کېږي. نو راشئ دوستانو ډونټ آټو اپډیټ په اپشن باندې کلیک واخلئ دوستانو. په دې سره به ټول هغه اپلیکیشنان چې تاسو په موبایل کې خپل اپډیټ کېږي هغه به بند شي. او ضروري خبره ده دوستانو چې زیاتره اپلیکیشنان په خپل سر په زموږ ګوګل پلی سټور څخه ډاونلوډ کېږي او دوستانو کله چې هغه زموږ موبایل ته ډاونلوډ کېږي کله تاسو نوی اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ هغه صرف لوډینګ اخلي نه انسټالیږي ځکه چې هغې نه مخکې ستاسو موبایل کې بعض اپلیکیشنونو اپډیټ روان دی. نو که چېرته تاسو دغه بند کوئ خو به ستاسو انټرنیټ هم کم مصرف کېږي او بل چې تاسو غواړئ هر اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ په اسانۍ سره به ډاونلوډ کېږي. او د هغې نه مخکې دوستانو بل آټو پلی ویډیوز اپشن دی دغه هم دوستانو په ډونټ آټو پلی باندې ودروئ. کله چې تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ په هغې ډیټایلز کې یو ویډیو په خپل سر پلی کېږي هغه باندې نه پلی کېږي. د دغه سیټینګ نه وروسته دوستانو تاسو راشئ په خپل موبایل کې سیټینګ ته. کله چې دوستانو تاسو سیټینګ ته راغلی لاندې راشئ ایپ اپشن پیدا کړئ په ایپ باندې کلیک واخلئ او بیا په آل ایپ باندې کلیک واخلئ دوستانو. په دې پورته سرچ کې به دوستانو تاسو پلی ورته ولیکئ او دلته راشئ په ګوګل پلی سټور باندې ورته کلیک واخلئ او خپل پلی سټور هم دوستانو کلیر ډاټا کړئ.
نو کلام دوستان تاسو په خپل موبایل کې ګوګل پلی سٹور کلیر ډاټا کړ دغه وروسته دوستان تاسو راشئ کوم اپلیکیشن چې تاسو موبایل کې نه انسټال ده صرف لوډینګ یا پینډینګ کې راوونو هغه به اتوماتیکلی ډاونلوډ کیږي دنه وغیرہ که تاسو په پلی سٹور اپلیکیشن کې کوم نور داسې مشکل وي یا هم کوم اپلیکیشن نه انسټالیږي یا هم کوم بل ستونزه پکې وي نو سمپل تاسو خپل ګوګل پلی سٹور اپډیټ کړئ نو څنګه اپډیټ کولای شو د خپل اکاونټ په دې پورته آیکن باندې ورته کلیک وکړئ په سیټینګ باندې کلیک وکړئ اخر کې تاسو اپشن راځي اباوت په دې لاندې تاسو اپډیټ اپشن راځي په دې اپډیټ ورته کلیک وکړئ کله دوستان تاسو په اپډیټ باندې کلیک واخیستم د ځای څخه بس تاسو ګوګل پلی سٹور اپډیټ شي کله چې اپډیټ شو دوستانو تاسو په پلی سٹور کې څومره مشکل وي ټول به حل شي نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو که ویډیو مو چېرته خوښ شوي لازمي د سره لایک کړئ د داسې نورو ښایسته او خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ پیج سره فالو کړئ مننه